بسم الله الرحمن الرحیم. د الکاينونو تعويضي تعاملونه من یو ویډیو تیره جوړه کړې و چې هغې کې موږ د باندې بحث کړی چې اسیتلین چې دي یا وان ټرمینل کاینز چې دي دا تیزابي دي د الکینز نه او د الکاینز نه. نو که چېرته موږ سره قوي قلوي صحیح ده او هغه تعاملو کې د ټرمینل الکاین سره یا یو الکاین سره نو موږ سره اسیټیلاید جوړوي. چې جوړوي اسیټیلایدونه اسیټیلاید دې ته اسیټیلاید وایي. اسیټیلایدونه جوړوي. او دغه اسیټیلاید نه بیا موږ ډېره ګټه اخیستی شو. موږ ترې نور که موږ د دې الکایلیشن وکړو نو موږ د کاربن زنځیر چې دی دا کولی شو چې اوږد کړو. که هغه لیتیم اسیټیلاید یا که هغه سوډیم اسیټیلاید سي نو موږ کولی شو چې د دې باندې موږ زنځیر اوږد کړو. مثلا که موږ واخلو دا کمپاونډ دی ما سره، زه غواړم چې د دې دا کاربنونو شمیر چې دی لږ زیات کړمه. نو زه د دې ریاکشن کومه د بیوټایل لیتیم سره، د دې تعامل زه کومه د بیوټایل لیتیم سره CH3 CH2 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 لیتیم سره په THF کې ټیټرا هایدروفیوران کې د دې زه ریاکشن کومه. نو ما سره لیتیم اسیټیلاید چې دی دا په لاس راځي. لیتیم اسیټیلاید دا لیتیم اسیټیلاید چې دی دا په لاس راغی. نو موږ هایدروجن تعویض کړ په لیتیم باندې، ځکه دې وجې نه دوی ورته تعویضي تعاملونه یې ویله. او که د دې ریاکشن بیا موږ د الکایل هیلاید سره وکړو، د همدې تعامل زه د ریاکشن وکړمه د پروفایل بیوټایل آیوډاید سره CH3 CH2 آیوډین سره زه د دې ریاکشن وکړمه. دا پارشل نیګیټیو دی او دا پارشل پازیټیو دی. نو پازیټیو به د دې کاربن د نیګیټیو سره یو ځای شي او ما سره به لیتیم آیوډاید چې دی دا به جلا شي او ما سره کاربن زنځیر به څه شي اوږد شي. نو C درې ګونې اړیکې C او دا CH2 دا به ورسره اضافه شي. CH2 CH3 دا به علاوه شي. نو دا تقریبا 1 پینټینایل سایکلو هیکزان دی. 1 پینټینایل سایکلو هیکزان د نوم دی. دا تقریبا 15% موږ سره جوړیږي. صحیح ده. او دلته دا وروسته انشاءالله بیا پوه شئ خو SN2 تعامل ترسره کیږي. نو موږ مختلف کمپاونډز د دې نه بیا کولی شو چې جوړ کړو. صحیح ده. نو دې کې دغه ما سره تیزابي خاصیت لري. الکاینز چې دي په دې تعاملاتو کې تیزابي خاصیت لري. نو که موږ ریاکشن وکړو همدا بیا موږ کولی شو چې د دې تعامل موږ ترسره کړو ګریناډ معرف سره. مثلا CH درې ګونې اړیکه CR دا ټرمینل الکاین دی، یو الکاین دی. د دې ریاکشن زه کومه د چا سره د مګنیزیم آیوډاید سره. نو ما سره R C درې ګونې اړیکه C او دا کوم چې هایدروجن دی دا هایدروجن دې په ځای به مګنیزیم آیوډاید راشي. چې پلس میتان. نو د سوډیم اسیټیلاید یا لیتیم اسیټیلایډونه چې دي R C درې ګونې اړیکه C د سوډیم هغه شو یا د مګنیزیم هغه شو یا د لیتیم هغه شو. R C درې ګونې اړیکه C لیتیم شو.
نو دا پازیټیو دی، دا نیگیټیو پازیټیو نیگیټیو. یا یو د مګنیزیم اسیټیلایډ چې دی آر سی درې ګونه اړیکه سی او سی مګنیزیم دا شو مګنیزیم اسیټیلایډ شو. دا منګه په د کاربن زنجیر په اوږدولو کې دې نه موږ استفاده کوو. همدارنګې الکول جوړولو کې دې نه موږ استفاده کولی شو. مختلف مرکباتو په سینتیز کې موږ د دې نه څه کوو، موږ د دې نه استفاده کوو. او دغې مرکب ته چې اوسه پورې موږ نه دی لا پېژندلی صحیح، دا ګریناډ معرف دی، ګریناډ معرف ګریناډ ریجنټ دی دا، او دې ته آر ایم جی ایکس موږ یو جنرال فارموله د آر ایم جی ایکس دی. همدارنګې کلسیم کارباید ما سره سی ای سی دوه دا هم چې دی دا یو اسیټیلایډ دی، دې ته کلسیم کارباید وایي او دا اسیټیلایډ دی. نو سوډیم شو، کلیتیم شو، که مګنیزیم شو، کلسیم شو، نو دا ټول موږ سره څه دي، دا اسیټیلایډز دي. همدارنګې که موږ اسیتلین واخلو او د ده تعامل د سلور نایټریټ او امونیا سلور نایټریټ امونیایي محلول سره ترسره کړو. سلور نایټریټ موږ اخیستی او دې کې موږ سره امونیا مې د سلور نایټریټ امونیایي محلول سره موږ دا ترسره کړو، موږ سره اسیټیلایډ په لاس راځي. د اسیټیلایډ موږ سره په لاس راغی، امونیا موږ سره ده پلس HNO3 صحیح ده. او د دې وچ چې دی دا چاودېدنې ایکسپلوسیو کمپاوند دی. دا که وچي نو د چاودنې خاصیت لري په وچ حالت کې، او دا سپین رنګ لري صحیح ده. نو دا رسوب کوي، نو وایټ پی پی ټي جوړوي. همدارنګې اسیتلین که موږ د میسونایټریټ او امونیایي محلول امونیا په شتون کې دا د سره یو ځای کړو اسیتلین سره، نو دا د خرمې په شان، خرما نه ده، د هغې په شان موږ سره اسیټیلایډ جوړوي. پلس امونیا پلس HNO3. امونیا خیر د مخکې نه وي، په پروا نه کوي. او دا موږ سره په وچ حالت کې د چاودېدنې ځانګړتیا لري، نه دا ایکسپلوسیو کمپاوند دی. ایکسپلوسیو چاودېدنې خاصیت لري.